یو ملګری سوال کړل د جایداد په حواله سره او تاسو ته پته زمونږ پښتنو کې د جایداد په حواله سره ډېر غټي مسلې د دې حدا پورې چې رونه به یو بل وجني आपस کې رشتہ داران چې کوم دي هغه आपस کې بیا فتنه کې فساد کې یو بل وجني د سب وجه باندې د جایداد په وجه باندې او دا غي غټه وجه دی چې هغه د شریعت نه خبره یا د دنیا لاله چی سوال ادا کړل چې زما والد صاحب او زما تر دوی مشترکه ځای اغسته او جایداد یې اغسته او دواړو وس زما والد صاحب انتقال شوی دی آیا ز خپل د تر نه خپل دا پلار دا حصہ اغسته شم یا نشم اغسته شریعت په دې حواله سره سوی ګوره یاد وساته ټول دې مسله به تاسو ته بیانو هډن مخکې دا خبره واورئ څومره مشران ګوري یا کشران دي هغه ته زما د درخواست خپل په ژوندۍ کې چې کوم د حصے تقسیمول روان مخته مپرې د وچی لکه انسان د مرګ څخه پتم نه لګي روسو بیا جګړه کیږي خلک یو بل وجني او بیا خاص کر کې ترونه ترغه دسی مقام دی الله رب العزت الله غټ مقام ورکړل په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تر چې کوم دیغه د پلار پسې دی تر د تر مقام چې کوم دیغه د پلار مقام مطابق دی لیکن نن افسوس خبره دادا چې ترونه هغه شریعت خو له دا مقام ورکړل د پلار نو آیا دا تر چې کوم دی د پلار هغه کردار ادا کوي خپل دی واره سره یا نه ادا ډیر کم زما چې بالکل د نشم برابر زمنګ د پښتنو په معاشره کې خاص کر او بیا چې اکثر داسي واقعیات وشي والد صاحب یو کس مړ شي دا غینه بعد چې کوم دی هغه مثال داسي کنه وی میم زبر ما ټوله زما بیا مثال دغه وی میم زبر ما ټوله زما بیا ځان ته تخصص ټول ځان ته کوي نو پکار دا چې خپل په ژوندون کې چې کوم دی دا حصے تقسیمول جایداد وغیرہ تقسیمول دا پکاري راځو خپل مسلې طرف ته چې وس مثال طور پر دی دواړو چې کوم دی رونو جایداد تقسیم وس د یو رور پکې مړ شو د ازوی د دې خپل د دې ترنه مطالبه کولای شي نشي کولای بالکل کولای شي ځکه چې شریعه حواله سره د خپل د پلار وارث دی او د دې چې کوم حصہ ده د پلار چې کوم حصہ ده په وراثت کې بدلته ملاويږي خپل د داغه حصے د مطالبه کولای شي او دویمه خبره دا یاد وساتئ زمونږ پښتنو کې چې کوم دی خالي ځامن چې کوم دیغه د وراثت حقدار ګڼل کېږي حالانکه دا سینه ده په شریعت کې چې کوم دی خويندې چې کوم دی هغه د وراثت مستحق دي هغه د حصہ ملاويږي او لیکن بدقسمتي دا چې زموږ معاشره کې څوک خويندولا حصہ نه ورګي دا ګوره ډېر غټ جرم دی او د قیامت پر ورځ باندې ظاهره خبره ده اکثر خلک چې کوم دی په دې تقسیم کې چې کوم دی رد بدلو کی ځنې حصے په ځانه پټي کې یا داسې غپلا پګیو کی چې داغه په ذریعہ باندې چې کوم دی زیات حصہ حاصل کی او بل چې کوم دی کم ورګي یاد وساتئ د انسان حق وهل دا ډیر غټ جرم دی الله رب العزت چې کوم دی منځونه معاف کی روزي به معاف کی حج به معاف کی غټ نه غټ ګناه به معاف کی لیکن الله رب العزت چې کوم دی حقوق العباد نه معاف کوي دا چې کوم مسائل دي ټول حقوق العباد دي نن سبا کې خلک ډیر مونږ گزاري ډیر شي کسان داسي چې هغه تهجد گزاري او یوم مستنه قضا کی د هغه نه باوجود چې کوم دغه معاملات راځي دا شانتي معاملات په هغه کې بیا غپلېږي ګوره ایمان پته بیا په دغه ځای کې لګي یو طرف ته دنیا ده دنیا هیڅ ته بل طرف ته چې کوم دی د الله رب عزت ډر او خوف ته په دغه ځای کې چې کوم دی بیا داسې خلک غټ غټ حاجیان غټ غټ چې کوم دی بزرګان تهجد گزار چې کوم دی هغه په دغه ځای کې خوې نو یاد وساتئ د بل انسان حق خړل د بل انسان حق دباول دا ډېر غټ جرم دی په حدیث شریف کې راځي چې انسان په قیامت پر باندې راشي خلک به وګوري چې یار دا خو دومره دیندار سړی دی د دومره نیکیان دي د غرونو مر نیکیان دي سره لیکن هغه با حقوق العباد نه ادا کړي د خلکو حقوقونه به دبا کړي هغه به د مانځه په اول صف کې ودرېد هغه به تکبیر الله سره مونږ کو تهجد گزار وو د صوم او صلات پابند وو خود د خلکو حق به کوم دی هغه دباو د خلکو حق به کوم دی هغه نه ورکو نو دغه شانتي کسان برازي یو چې د ما باندې دا ظلم کړل زما دا حق دباو کړل داغه نه کیانه با دغه شانتي خلک راضي غبطيالي غني کیانه ځکه چې د نور د کرنسي دا خو نشي چې د کرنسي په ذریعہ باندې تاسو چې کوم دی یو بل هغه کرنسي ورکه خپل هغه چې کوم دی جوړ توړو کوي ال دغه چې کوم دی بیا د نیکیانو با عدل بدلی کیږي نو بیا دا انسان چې کوم دی چې د غرونو مر نیکیانې راوړي د بالکل خالی شي
بیا به نورو خلک راځي چې دما ته کنځل کړل به چې دما دا حق دباو کړل به چې دا حق دباو کړل بیا چې کوم دی د سره غونې کېانې ختم شي خو داغو ګناهونه چې کوم دی بیا په دوه باندې اچول شي او د ګناهونو انبار چې کوم دی د ګناهونو غر چې کوم دی هغه په باندې جوړ کړل شي ځان سره د دنیا څومره نیکیانې راوړي تومره نیکیانې به راوړي چې د غرونو عمر به او چې بیا چې کوم دی د قیامت پر باندې د خلکو حقوق به خورلي د باوکلی به نو ظاهره خبره ده دی بیا چې کوم دی تومره د ګناهونو پیټه دا په سر کې دی او جهنم ته ځي یاد وساتئ پښتنو یاد وساتئ د دنیا په حواله سره چې تاسو څومره سره تاسو حقوق وابسته دي هغه ادا کول والا جوړ شي د چا حق هم دباوه د دنیا سره ژوندۍ د ډېر شي خلک داسې دي چې هغه چې کوم دی په دې دنیا کې چې کوم دی د خلکو حصے دباو کی د خلکو نه چې کوم دی غلاګانې وکي لکه مثال طور پر ځان دنیا جوړ لګي لیکن سو کی چې خپل آخرت برباد کی رسو به مزید چې کوم دی دا اولاد کې خو خپل آخرت برباد کی نو یاد وساتئ خدا خبره ده چې کله تاسو ژوندۍ خپل په ژوندۍ کې چې کوم دی دا بټواره کوي دا تقسیم کوي رسو یې مپرې دوی دویمه خبره ده چې بالفرض تقسیم رام شي په تقسیم کې چې کوم دی د انصاف سره د انصاف نه کار اخیستل انصاف کول عدل کول دویمه خبره ده چې څنګه تاسو خپل زامنو له حساب ورکوي دغه شانتي چې کوم دی خپل لونو له حساب ورکول کوالي صاحب وفات شي داغه چې کوم زامن دي هغه له بکار دادا چې خپل خويندو له چې کوم دی مکمل حساب ورکي وګارنه تاسو تمام مثال بیان کې چې قیامت پر باندې چې کوم دی دا زنانه به دا خلک به چې کوم د کم خلکو تاسو حقوق دباو کړلی تاسو غریبان بیرانی سره بیا چې کوم دی تاسو به څه کوي نیکیانې بنشي ور تاسو سره چې کوم دی نور خو بسنی بیا چې کوم تاسو نیکیانې هغه د شان خلک علی او دا وګورونه بیا په تاسو باندې چې کوم دی امبار کیږي امید کوم چې دا مسله به تاسو سمجھ کې راغلی اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته